خدای ورو سوال کړی دی چې په دې خبره خو موږ رسېدلي یو چې په بیه کې او په یو شي خرڅولو اخیستو کې په دروغو قسم د لویه ګناه ده خو چې سړی رښتینی وي نو په بیه کې قسمونه کولی شي او که نه چې رښتینی وي او د الله په نوم قسم خوري نو دا به روا وي او که دا به ناروا وي الجواب په بیه کې په خرڅ کې قسم دا مطلق مکروه دی که دی رښتینی او که دی دروغجنی خو صرف فرق دا دی که دروغجنی نو دا بیا مکروه معنی حرام دی ګناه ده چې دروغجنی او قسم خوري دا خو واضحه او لویه ګناه ده وړه ګناه هم نه ده لویه ګناه ده او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې قسم سامان دله خرڅوي خو برکت دله ختموي او هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی حدیث ابوذر غفاري رضی الله عنه مشهور حدیث دی په هغې کې دا دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې درې قسمه خلک دي چې نه به ورته الله ګوري د قیامت پر ورځ نه به ورسره خبرې کوي نه به یې د ګناهونو نه پاک کوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی نو ابوذر غفاري وی خابو و خسرو یا رسول الله دا خو تباه شوي دي او تباه دي دا څوک دي نو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د ګیټو نه لاندې پیسې په ځان پسې راکاږي دویم چغلخور انسان او دریم خپل سامان خرڅوونکی د دروغو په قسمونو سره نو که څوک په دروغو قسم خوري نو دا خو بالکل ناروا ده او ګناه کمه او ګناه ده ګناه کبیره ده ولې کبیره ده نه نه ستا جواب صحیح دی وعید پرې راغلی بارک الله فیک په هر هغه ګناه چې وعید راشي او دمکی پې ورکړی شي او عذاب ورته رایت کړی شي دا بیا ګناه کبیره وي ښه او که چېرته رښتیا وي دا سړی نو بیا مکروه دی دې ته وایي کراهت تنزیهي یعنی نه کولی غوره دي نه کولی غوره دي ولې ځکه چې ګوره د الله دا نوم دې لپاره نه دی چې ته پرې د دنیا سامانونه خرڅوې راخرڅوې لکه الله په قرآن کې ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم د الله دا نوم د خپلو قسمونو لپاره یو نښه مه ګرځوئ چې بس ډزو د الله نوم یادوي ډزو د الله نوم یادوي هغه ډېر عظیم رب دی ستا سامان د څو دی د 100 روپو دی 200 روپو دی ته پکې د الله نوم په مخه یادوي په الله مې د قسم وي چې راوړی مې په الله مې د قسم وي چې اصلي دی او په الله مې د قسم وي چې بل نشته او ته به رښتینی ولې د الله دا نوم په مخه یادوي ولې د الله د نوم قدر پکار دی څه ضرورت دی چې ته دې ځای کې قسمونه خوري ها کیس راغی مسله جوړه شوه فیصله د هغه جدا مسله ده خو د دې یو نیم دوکاندار د جیبې په دې سر قسم پروت دی او وایي زه رښتینی یم که رښتینی یم بیا به ته هم ځان ساتي د الله د نوم قدر دا دی چې ته به د دنیوي معمولي سامانونو دپاره نه یادوې او ځکه حدیث کې راځي امام مسلم هم راوړی دی امام احمد هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ایاکم ځان لرې ساتئ د ډېرو قسمونو نه په بیه کې وایي دې سره خو سامان خرڅ شي خو برکتونه ورسره ختمېږي دا حدیث عام دی ځان ساتئ د قسمونو نه که هغه رښتینې قسمونه دي او که هغه د دروغو قسمونه دي د دروغو قسمونه خو ګناه کبیره ده باید خو سخت وعید راغلی که ته رښتینی او قسم خورې بیا هم مه خوره ولې ځکه د الله نوم خو دې دپاره نه چې ته به دنیوي سامانونه خرڅوې نو په الله مې د قسم او بل نشته او دقه دی او بس دقه ریټ دی او دغه باندې مې راوړه 2 ریاله پیدا او 5 ریاله پیدا د الله نوم خو اوچت نوم دی ته به 2 روپۍ ګټې ته به 15 او 10 روپۍ ګټې د هغې دپاره د الله نوم په مخه دې نه ځان ساتل پکار دي والله اعلم ها دا یو ورو سوال کړی دی چې ما سره سامان دی د تجارت یعنی دکان دی هر څه چې پکې خرڅوي د دې چې زه زکات وباسمه او دا حسابومه
نو په کم ریټ چې مې اغستی دی هغه ریټ به حسابوم که نه په کمې چې خرڅوم هغه به حسابوم. الجواب د جمهور العلماء او د محققین علماء دا قول دی چې عروض التجاره دا سامانونه چې تجارتونه پې کېږي په دې کې زکات شتي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او نورو سلفونه نقل دی هغوی به دا وي چې هر هغه شی چې هغه د خرڅ دپاره وي او خرڅولی کېږي نو هغه هغې کې څه دی؟ هغې کې زکات دی. طریقې څه ده؟ ته به د دې مال ریټ ولګې. کم ریټ به ولګې؟ هغه ریټ چې کم اوس په بازار کې دی چې کله کال پوره شو، کال چې کله پوره شو او ته رالې دا سامان د خپل راواغستو چې کوم دکان کې تا سره دی